په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یو درې کلمات داسې کلمات راغلي دي چې هغه درې کلماتو کې یوه کلمه بنده په اخلاص سره ووایي، الله رب العالمین به دا مخکني ګناهونه معاف کړي. او حدیث کې راځي اگر که دا ګناهونه د دومره زیات دي لکه د دریاب زګ ولې نه، او دغه کلمات هغه الفاظ چې ډېر زیات اسان دي خو اجر یې دومره دی چې الله رب العالمین پرې د دریاب د زګ نه ګناهونه معاف کوي، اگر که د دریاب د زګ دومره ولې نه. حدیث کې راځي عن عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه ان النبي صلی الله علیه وسلم قال، عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، ما على الارض احد يقول، نشته یو کس په ځمکه باندې چې هغه دا کلمات وایي چې لا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله، صرف دا کلمات وایي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا کفرت عنه خطایاه ولو كانت مثل زبد البحر، د ده دا ګناهونه د ده نه ورجېږي. الله رب العالمین د دې کلماتو په برکت باندې چې دا دومره وزني او قیمتي کلمات دي چې الله رب العالمین د ده ګناهونه مخکني ګناهونه ټول ورجوي، ولو كانت مثل زبد البحر، اگر که د ده دا ګناهونه د دریاب د زګ دومره ولې نه. په یو بل روایت د حاکم کې داسې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما علی الارض رجل، نشته دی په مخ د ځمکه باندې یو انسان یو سړی یقول چې هغه دا کلمات وایي چې لا اله الا الله والله اکبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، صرف دا کلمات وایي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا کفرت عنه ذنوبه، د ده نه د ده ګناهونه ورجېږي، وان كانت اکثر من زبد البحر، اگر که د ده دا ګناهونه د دریاب د زګ نه زیات ولې نه، یعنی په دې کلماتو سره الله رب العالمین د ده دا ګناهونه ټول ورجوي، اگر که د ده دا ګناهونه د دریاب د زګ نه زیات ولې نه. دا دومره قیمتي او دومره وزني کلمات دي خو چې کله یو بنده په اخلاص سره ووایي او بالکل په یقین سره یې ووایي نو الله رب العالمین به د ده مخکني ګناهونه